او یو سل کرسۍ د هغه تخت نه چاپېره پرتې وې هره سویلو وي نو ده چې هغه تخت ته راناستې هغه ځای ته وکتل نو ده وی سب په سب تکل د ښکار کوي پره شو په تنظرو زرکو وال به تل بادونه یو شبه ښکار یې وکړه مزېداره مطربانو غږول پکې سازونه ناګهانه یو اوښې شو په ټوپونه شهزاده ټوکه کڼله اوښې تیز شو بل اسمان ته یې اوچت وړي بادونه شهزاده ورپسې هس هم پلخت کړ شهزاده ټوکه ګڼله اوښې تیز شو بل اسمان ته یې اوچت وړي بادونه دی په اوسي پسې شو ښکار له وتی و چې په اوسي پسې شه نو ټوله ورځ چې اس منډه ووایي او اوسې منډه ووایي نو دی بلې باچۍ ته وړي لکه اوس د دې ځای نه چې اس باندې سور شي سارو نو ماسپښین به سوات کې داسې بلې باچۍ ته دی ووړېدو او ماسپښینو یو باغ و هغې نه کلا ته و دیوال ته ته و د باغ ته تیاس هغه اوسي ټوپ کو چې اوسي ټوپ کو نو ده ورپسې هم اس ورودانګو او موسم د ګرمۍ و دې شهزاده ته اس یسې مړ شه د ګرمۍ نه شهزاده باندې دل راللي بتونه اس ورته د ګرمۍ نه مړ شو او دې تږې شوی دی ټوله ورځ یې په اس باندې منډه والې ده او موسم د ګرمۍ دی دې چې باغ ته ګوري نو باغ ټول مړاوی دی یوه ونه را پکې چې تازه ده نو دی وایي چې یاره دا ونه تازه ده نو د دې لاندې به چینی راشه چې زه لړ شم او که اوبه پکې وي چې ویسکم نو دی هغه ونې طرف ته روان شو چې روان شو نو د دغه ونې ویښ کې چینه وه وی شهزاده راغی اوبې پکې نوش کړي روخې تن کې شه پیدا په قدرتونه ده باندې شپه راله د ماښام و ده وی یاره دا اوبه اوس کې نه خار شته دی نه بادې شته دی چې زه لړ شم خو اوس دا اوړی دی دې چینې په غاړه دا شپه تېره که نو چې سار شي نو بس یو ښار ته به لړ شي او اس به والي بیا به خپلې باچۍ ته ځي دی د هغه ونې لاندې څملاست و ماسخوتن و د هغه ونې لاندې چې دی څملاست نو اوس چې داسې ماسخوتن تېر شه نو یو ملنګ را روان دی هغه ونې له یو فقیر را روان دی او تا به وي چې د لیونو په شان راځي او تالی وخي چې راغی شهزاده باندې ووایي سلامونه نو شهزاده ته یې وی ځوانه څنګه یې راغلی دې ځای ته څنګه راغلی نو ده ورته وي زه به درته خپل حال ووایم خو ته به راته بیا خپل حال وایې چې ته څنګه دې ځای ته رالې نو شهزاده سره اقرار وکړو چې زه به درته حال ووایم خو ته راته حال ووایې چې ته څنګه دې ځای ته راغلی نو بس ده ورته وي د مشرق د باچا زوی یم او شا مې پلار دی په اوسي پسې راتلم سبب مې ښکار دی په ښکار پسې راوتې وم او اوسي دې ځای ته راورسولم اوسۍ رانه دلته روک شو اس راته د ګرمۍ نه مړ شو بس دلته مې شپه راله ای فقیره اوس تاره خبرې وار دی ته څنګه راغلی وی فقیر ووایي مه مې لټوه په بدن کې مینګار دی که مې ولټوې بدن کې مینګار دی جهانګیر شاه باچا مې نوم بابل مې ښار دی زه باچا ومه د بابل لښکر مې ډېر و اوس کومه فقیري نصیب مې خوار دی و زامنو پسې زړه مې ناکلار دی و زامن مې په توره باد رانه ورشه ګوره په هغې د خاورو انبار دی کیموس شاه باچا یو لور ده مین انګریزه هغې دا شرط تړلی دی خوندې انګریز دی چې د ګل صنوبر سره په سر روزګار دی ګل له صنوبر سره په سر روزګار دی که دا شرط وله چا راوړو هغه به کوي او چې شرط وله چا نه راوړلی هغه وجني نو دی په تش دا فقیر ورته دا خبره وکړه دی په هغه خبره باندې مین شو چې سار شو نو دی ښار ته رانغی دی هغه باچا له لړو د مین انګریزي پلار نه چې لړ نو ده د دوستۍ نه غاره وغالګوله نه ورسره د ګل صنوبر خبر شته دی نه ورسره څه شته دی او بس چې ده نه غاره وغالګوله نو هغې ورته وي چې تا د ګل صنوبر خبر راوړلی چې ګل له صنوبر سره څه کړي دی صنوبر د ګل سره څه کړي دي ده ورته وي ته ما وکړو بیا به درته خبر راوړم که نه هغې جلات ته وي سر تې په ووه نو د ده نه یې سر وو چې سر یې تې ووه دی یې مړ کړو
اخر دا چې یو ورور به بیا ته چې خبر شروع نو یو به ته وجله به شپږم پرې که د امیر شهزاده سره کت په کتې وټومبلي برابر او مختمبر به پې دړول خو تر تله مړاوي نه وي چې تازه وي تر تله چې د ملک و بادشاهان کوي خطر چې زما دې لور څوک تپوس نه کوي سرونه به یې ځوړند کړي وو د ده یو ورور پاتې شه کشر شپږ وروڼه یې مړه شو یو پاتې شه الماس نوم یې و د الماس شهزاده پاتې شه چې هغه الماس پاتې شه نا پلار ته وایي باباجي ماله رخصت راکړه زه یا وروڼو بدل واخلم یا به مې مړ کړي هغه ورته وایي و زامن مې وی یو در کې هوښیار نه و لیوني شوی یا در پسې د چا زار دی یو ځای غم وجني او ځه چې ته ځې نو ته هم ورپسې ځه نو بس چې دی را روان شي نو دی چې ښار ته راورسېده نو یو بوډا وه چې د ده د اروڼو آسونه هم سرول او د هغه ملنګ د زامنو آسونه هم سرول 12 14 وه سره هغې ته ده ویې د آسونه سره وه بیا زما راس هم سره یې دا نور خرڅ که دا زما د روڼو دي هغې ورته ویې بچې زه ستړی شوی یم زه دا آسونه نه شم سرولی یو راځي او اس پرېږدي بیا نه راځي واپس ده ورته ویې هغه مړه دي یا واپس نه راځي هغه باچا وجلي دي خونکار باچا وجلي دي ده ورته اس پرېښود او دی چې ښار ته رال نو ده وی چې راشه ته د دې دیدن وکړه چې دا خشته ده که بدرنګه ده که ساده صاحب جماله هسې خلک پرې دا 12 شهزادګان چې پرې مړه شو شپږ پرې زما وروڼه مړه شو اووه پرې بل باچا مړه دي نو چې دا ښکلې ده او که بدرنګه ده که ده صاحب جماله ته خو اول د دې ملاقات وکړه نو د هغې یو باغ و یې و چې د هغې نه کلا ته وه هغې یو ګیټ و په هغه ګیټ باندې به څوکۍ ولاړه وره پوجو ده داسې چل وکړه چې هغې ده وایي که په ګیټ ځمه خو بیا به مې څوکیداران نه پرېږدي ځکه چې دا خو د هغې د باچا د لور د سیل ځای دی باغ دی نو هغې ته د اوبو نالی تللې وه د نیر د اوبو د چیني یا د نیر د اوبو نالی تللې وه نو دی په هغه نالی کې په ګیټ دی لا نړو په نالی کې هغه باغ ته د اوبو خور دپاره چې هغه باغ ته اوبه تللې دی په اسوري ورننوت چې ده وکتل نو یو د پاسه یو تخت پروت و د سرو زرو په باغ کې او یو سل کرسۍ د هغه تخت نه چاپېره پرتې وې هره سویلو وي نو ده چې هغه تخت ته راناست هغه ځای ته وکتل نو ده وی چې اوهو او هغه باغ ته وکتل نو ده وی دا یا تا به وی چې روانېږي باغ د خیاله تا به وی چې را باغ روان دی دی ولاړ نه دی روان دی دا دومره ښایسته باغ و دومره ښایسته ځای و نو ده وی چې یاره د دې خو ډېر ښکلی ځای دی کیدای شي چې دا جینۍ ښکلي دی باغ کې وګرځېده اوس مازدیګر به مېرمن باغ ته راځي سیل له دی ټوله غرمه باغ کې وګرځېد ده وی لکې سوچ وکړو یاسې نه چې مین انګریزه په ما راشي د تنې به مې سر دور کاندې فلحاله سر به رانه لر کړي راشه پاس په ونه کې کښېنه چې دا ونې ته نه ګوري او ته به یې ملاقات وکړي ګوري ونې ته وخېږه نو شهزاده چې کومې ونې ته وخوته نو ده خیال نه و کړی د هغه ونې د لاندې د اوبو چینه وه په هغه باغ کې دې ونې ته وخوته دې چې مازدیګر شو مین انګریز سره راڅوېلو باغ کې یوه شوې پاره شوې وګرځېدي چکر یې ووه ده ولیده ده وی چې دا 12 نه چې نور 12 پې مړه وې نو 20 هم نو دومره ښایسته وه هغه جینۍ چې دا وګرځېده راله د سرو زرو په تخت کېناسته دلارامې ته یې ورشه دلارامې اوبه راوړه وچ مې پام شوی اوبه مې وچه شوه تږې ما اوبه راوړه بس هغې د سرو زرو جام راواغسته را تخت نه چې چینې له راله نو په چینې کې ته چې داسې جام ډوباو نو دی خو برونه کې ناست و د هغه شکل چې و په اوبو کې ښکارېده دلارامې چې اوبه ډکې نه کړې تصویر ته ګوري په تصویر معاینه شوه بره نه ګوري په اوبو کې هغه شکل د شهزاده چې و په هغه ډېر ښایسته و نو دا پې معاینه شوه اړې پې بیلو خیر هغې وله اواز ورکړي دلارامې اوبه راوړه وچ مې پم دی
دې په ناخوالۍ چې جام ډک کړ نو اوبه کېدې نو تصویر د دې نه روک شو ګډوډ شو که نه نو چې دې اوبه ووړې نو دا رنګ دې والو نو مین انګریز یې ورته وي دلارام وي تا خو اوبه راوړې خو ته ایسار هم شوې او ته خو چې چینې ته تلې خو ښه وې خو چې رالې نو خرابه یې ته خو مرې دا ولې نو بس دې ورته وی یا مېرمنې په اوبو کې څه تاثیر دی یا زما زړګی دی هېڅ ناواګیر دی اوبو کې څه تصویر دی بس هغې رانه ووړو ما چې جام ډک کړه تصویر وړکېد روک شو هغې ورته وی اوبو کې څه تاثیر دی هوښیار خلک ښه وي پوهه په یو دم شي راپاڅېده سره رسویلو چینې له راله چې داسې کته یې وکتله اوبو ته نه د تصویر یې پکې صحیح کړ وی هوښیار خلک ښه وي پوهه په یو دم شي نو بره یې وکتل ونې ته نو دی په نظر راغی وی مین انګریز یې ویله زر راکوس یې ځوانه که مثال د سادهګانو کره چور دی شهزادان ماسوی راشه روغ ځان لیونی کا هسې نه چې مین انګریزه په تا پوه شي د تنې برې سر دور کاندې فلحاله راشه ځان لیونی کوه بس دی را کوزېده په را کوزېدو کې وي ښه غنم مې په بډه تالې سپور دی او چاړه پسه تېره لور دی د رضا ښځه جنت دی بې رضا ښځه زندان دی یا ګور دی او ښه غنم مې په بډه تالې سپور دی چاړه پسه تېره لور دی اګو بګو شهزاده به جنګول او دا به وي چې چاړه پسه تېره لور دی مین انګریز وي دی وګېرې وي تالې سپور یادې وي دوکه ډوډۍ والا دلارام یې راوړه وي لیونی دی وي د زرو شکور کې دله تغام راوړه او ډوډۍ راوړه دې یار په سنګلو باندې شوروا د لیونو په شان به یې خوراک کو چې دا را باندې پوه نه شي په وخت کویه شوروا را پیدا و د لیونو په شان خوراک یې وکړو دا پې مینه شوه را مین انګریزه دې دلارامې ته وی دې ساته ته له مزغو خوراک ورکوه او که دی کله ښه شه دی به زه بغیر سواله کوم او دی لیونی دی خدا پالنه په تاره دی به ساتي او چې څومره صحیح نو به زه در کوم دلارام مې راتش دیدن مې بس دی نور مې هېڅ نه دي په کار د لیوني هغې ته لکه راجو شاخیل ته چې مهلوس بارې دومره خوشحاله شوه دې به ساته د یو شپو نه یو شپه وه چې دا سره ملاسته وه دا سویلی دې ورته وی ستا په شکل خدای ګو زه ګمانیمه وی ته لیونی نه یې خو دې جینۍ ډېر شهزادګان وجلي دي او که چېرې ته د دې مرګ پسې راغلی که نه نو زه به دا مړه کړم دې له به زخر ورکړم دا زما له لاس خوراک کوي او ما ته حال ووایه او زه په تا شکه یم او که دې پسې چېرې راغلی نو زه به دا مړه کړم او خدای ګو ستا په شکل زه ګماني یم تا روغ شکل دې د روغو خلکو رې کارونه د لیونو کوي نو ستا په شکل زه ګماني یم ته لیونی نه یې ما ترې او مونږ ترې ځان لیونی کړی دی نو ده ورته وی زه نه لیونی یم دا دی پوه شي چې دا اوس حل نه وي که نه او زه نه ګوزني یم زه روغ موټ شهزاده یم خو دا راته ووایه چې دې ګل صنوبر دا شرط ایښی دی چې دا شرط دې ته چا ایښی دی او دا را کوم ځای دی را صنوبر باچا نو دې ورته ووایي چې دا یو زنګي راغلی و دې باغ ته او د دې ډېر وخت کېږي چې زنګي دې ته وي چې تا له ګل صنوبر خبر څوک راوړي هغه سړی به کوي کیني خاوند به نه کوي هغه زنګي بیا روک شوی دی ما نه یې لیدلی او هغه زنګي ورته وایي چې اوکاب ښار ته صنوبر باچا له څوک لړ شي او خبر دله راوړي د اوکاب ښار نه چې ګل صنوبر سره څه کړي صنوبر د ګل سره نه هغه سړی به کوي نو ده ورته وایي ښه وی داسې چل دی چې زه د دې سوال پسې ځم او ته دې ته غږ مه کوه
ته وایه چې دی لیونی و بس اوده شوي وم دی تښتېدلی د شپې نو دی ورته وی نه که نه زه خو به دا کارونه کومه خو ما به کوې چې راشي واپسو ما به واده کوې نو ده ورته وی بلکل به زه تا واده کومه دی ورته وی هسې نه چې ما واده کې بیا راته پیغورونه کوي چې ته د پلانکی سویلی وي خدمتګاره وي نو ده ورته وی په بیبیانو کې به ته یې بیبي لنده زه به نه بلمه تا کوني ټبر وی زما چې هر څومره ښځي نو په هغې ښځو کې به ته زما مشره ښځی خو زه دې له را خبر راوړم او دې ته صرف دا ووایه چې لیونی و زه اوده ومه د شپې تښتېدلی دی او زه چې بیا واپس راځم نو زه به تا له راځم نو ستا نه به بیا دې ته مخکې کېږم او نغاره به کوم نو دوی سره اقرار وکړو دې ورته وی زه ما په خدای سپارلی دا پې مینه وه دا سویلی دی روان شه چې سار مالدر بوډۍ ناس واغسته دی روان شه پرېږدی خو ځي مزل کوي چې سار شوی دی ان انګرېز یې ورته وی لیونی راوله چې ملاقات یې وکړم وی لیونی خو بېګا تښتېدلی دی زه خو اوده شوی وم شپې مې شوګیر کړی وی بس خور یې تښتېدلی دی بس هغې خو یې زه لیونی و تښتېدلی دی او دی چې ونو دی مزل کوي دی په یو ګټ والا مخې له ورغی چې په هغې خط و چې هلته لارې درې شوي وي عقاب ښار ته 3 لارې تللې وي یو د منځ و هغه خطرې وه او په قبله او په نرخواته چې وي دا اوږدې لارې وي نو ده وي اسپر ته هم دغه نه مړ شي مزل یا سفر یې به کوي راشه پرې لنډه لار روان شه که خطرې را که بې خطرې را نو دی په خطرناکه لار روان شو په هغې لار باندې جادوګر و ازمري وپې جادوګر وپې چې دی په هغې لار روان شو وی خدای دې خیر کړي شهزاده په خطرناکه لار روان شو چې دی څه مزل یې کو یو جادوګر وه بېنظیره نوم یې و چې دی په هغې ورسېد هغې له وی مخې وځه په یو زګ نه وه پې ګیره شهزاده وی لا یم نه په سپینه ګیره هغې ورته وی ما کوې په نکاح مې اخلې ده ورته وی نه ده ورته انکار وکړو چې هغې پې جادو شوب کړو نو ده نه اوسې جوړ کړو بلا اوسي د هغې په باغ کې ګرځېدل بس ده پسې به د خپل اس ګرځېده دی اوسې شو دی 7 ورځې د هغې په باچایۍ کې او اوسو کې ګرځېده او نورو شهزادګانو نه هم اوسي جوړ کړي په جادو او دی ګرځېده اوسې و اوسې یو شپه په کته په مخه شو د هغې بله کشره خور وه هغه پوه شو چې دا خو زما د خور نه انسان نه و تښتېده او د انسان نه یې اوسې جوړ کړی دی هغې ورته په اشاره وی چې ته به ما وکړې چې زه اوسې انسان کړم نو ده ورته وی بلکل به دې کوم هغې ترې نه انسان جوړ کړو الماس شهزاده ترې بیا جوړ کړو ده ورته وی زه به تا کومه خو چې زه واپس راوګرځم زه یو سوال پسې ځم د صنوبر باچا باچایۍ ته ځم چې واپس راوګرځم نو بس تا به کومه دی خیر هغې نه دی رخصتېده نو هغې ورته وی داسې چل دی چې ته به په ازمرو ورځې او ښکار به وکړي او خشکې علاقه را ازمرو ځنګل دی هغه ته په هغې ځي کباب به وکړي او کباب په هغه ازمري چې ماښام را غونډېږي چې تا کباب تیاره کړي نو یې کباب په هغه ازمرو ته کېږدي نو یې به بیا تا ساتي ستا حفاظت به کوي یو مشر ازمری دی دا د جادو را رومیال به هغه په سټ ووایي رومیال یې وله ورکړه یو یې وله توره ورکړه هی بس نو په خوار شی وي ګویا و وی چې دغه ازمرو ته کباب کېښودل نو هغه ازمرو ورته وی چې ازمرو باچا ازمرو ته وی چې دې داسې چاپېره سملی چې دې دلته شپه تېره کړي لکه د مور په نفس کې چې یو سړی پروت وي او د مور نفس کې چې پروت وي که نه چې په هوا د له ماشي ورنشي ده ښه مزېداره شپه هغې ته تېره کړه هغې سره چې سار د هغې نه روانېده نو هغه ازمري ورته دا خبره وکړه چې ته زما راویښته واخله او مخکې زنګیان دي هغه زنګیان که تا خرابوي نو ته به دې ویښته ته تیلې وایې تا به مونږ خلاصو د دې زنګیانو نه ته چې هغه ځای ته ورسېد نو
د زنګیانو باچا وي زما را دمزات غوښه یاده شوې ده وي دغه دمزات را روان دی ما له یې ونیسئ چې زه یې حلال کړم چې 10 به راتله ده به وجله با توره د جادو توره وه ورسره چې 20 به راتله نو باچا وی ټول پوچ پې ورځی دا ویښته ته تیلې وه او زمري رالله او زمري په زنګیانو ونښتله هغه باچا زمري وخوړو دی خلاص کو چې دی خلاص کوي زه اوس بېغمه ځه چې دی روان شو زمري ته بیا واپس راغله چې دی روان شو نو یو دریاب وله مخې له ورغی چې دریاب وله مخې له ورغی نو یو ونه وه دی د هغه ونې لاندې سم لاس ته اوده شو چې یا خدای د دې دریاب نه به څنګه پورې وځم عقاب ښار خو د دې دریاب نه پورې دی دی هغې کې د ماهي مارغه جاله وه په هغه ونه کې د جاله وه سیمرغه او په هغې کې بچي وو چې دی اوده و چې هغې ته خامار خوته هغه بچو پسې چې بچي به کال په کال غټ شو دا خامار به وخوته نو هغه بچي به یې وخوړل نو مور پلار چې بیا راغلل نو بچي به جاله کې نو نو هغې به وایي چې یاره دمزات خوند اخیستی دی چې زموږ بچي غټ شي بیا یې که دا څنګه چل دی چې دی پاسې داسې سینګار جوړ کړی و دا خامار مړ کړو کترې یې صاحب بچو ته جالې ته وخېجولې صاحب ډېرې داسې ونې لاندې پروت و دی بیا اوده شو دې کې سیمرغ راغلل مور او پلار د بچو هغې وی چې دا کال په کال زموږ دا بچي په جاله کې غټ شي او بیا نه وي نو دا دمزات راځي دی یې وړي پنجه کې ګټانې راوچت کړ چې دی وجنو ښځې ورته ویل هغې به یې وجنو چې بچي زموږ نه هسې بې ګناه خون نه اخلو ګټان کېره که بچي زموږ جاله کې نه نو بیا به په د ګټان نه وپرېږدو پنجو کې ګټان نه اوچت کړو سیمرغ چې دا راز څومره لکه انسان په هوا وړي دومره پهلواني نو چې راغلله بچو ورته خپله ژبه کې ووایي چې موږ ته خامار راخوته او دې انسان وجلی دی موږ یې ماړه کړي وو غوښې یې راته راخېجولې دي او چې د ده څه خدمت یا به کوی دا مسافر موږ سره ډېر ښه کړي دي دا سیمرغ یې د خاوند ته ویې ورشه دریاب کې وزر لون کا او په دې وششنوه چې دی پاسي وي به چې باران ناغی نو دی به پاسي چې د وزر لون که وی ششنوه دی پاسې دا سیمرغ ورته ویې څه کوي دا خو مارغانو د زناورو ملک دی دا خو انسانانو ملک نه دی ده ورته وی عقاب ښار ته ځمه ده ورته وی عقاب ښار ته چې چا رالیږلی دی خو ته مرګ له رالیږلی عقاب ښار ته په دې دریاب کې مزل دی دا هوا تا سره راواسري وی بس هر څه چې خو ځم به نو په لامبو به پورې وځم خو ځم به وي دا لامبو دریاب خو نه دی دا خو په هوا 2-3 ورځې کې ختمېږي ده ورته وی هر څه چل چې دی بس نو سیمرغ ورته وی تا ما سره ډېره نیکي کړې ده داسې چل وکړه ښکار وکړه 2 ګوډي جوړ کړه یو کې غوښه واچوه یو کې اوبه ما له به په هوا کې اوبه غوښه راکوې او ته به منځ کې د بار ناستې زه به پورې باسم دا هغه طریقه وکړله دې سیمرغ پورې ستو دې سیمرغ ورته وی چې دغسې چل به رایې غاړې چې کوې ما وزر ته به تیلې وای چې بیا راځي او مخکې به ښکار کوې ګوډي به ډکوې نو بیا ما ته تیلې وای او زه به درنه ځم نو بیا به یې پورې باسم او اوس زه دغه عقاب ښار دی چې دې عقاب ښار ته را نږدې شه لکه دا زما را رټ چې دی د غره نه راځي د ځنګل نه زما را رټ دا ځای دی نو داسې یو باغوانه رټو دی اوبو له وګرځېده څه ورته وی یاره زه سوداګر وم هغه باغوان ته تپوس کوي ځوانه څه کوي وي صنوبر باچا سره نوکري ګورم او تجارتي وم او زنګیان ولوټلم مال یې رانه واغسته سر مې خپل بچ کړ وتښتېدم تی د صنوبر باچا ته مې مال راوړو نو دی هلته په سوداګر مشهور شو وي تا به زه سهار له صنوبر باچا ته دغه کړمه تا به نوکري به درکړي خیر دی خفه کېږم چې سهار شه نو دی صنوبر باچا له هغه باغوان بوتو ورته وی دا سوداګر دی او ستا باچا ته یې مال راوړو بس زنګیانو لوټ کو ده ورته وی ښه وی بس ما سره به نوکر دی ښکلی باچا سره نوکر شو 1 کال د باچا سره نوکري وکړه نو دی باچا دا باچا په ده ډېر مین و ده به یې ډېر خیال ساته مسافر و دی په سوداګر به یې باله وي سوداګر داسې سوداګر هغسې
دغه ته یوه ورځ وي باچا قربانې شم یو تپوس کومه خو که زما سره مني هغه ورته وي بلکل تپوس کولی شي ستا سره به مني وی تاره ګل سره څه کړي ګل تا سره څه کړي بس ورپسې توره راواغسته صنوبر بچه وي ورېږه دې تپوس خو زما نه هېچا نه دی کړی تر اوسه پورې تی رانه کوې دی یاره ترې وتښتېده په توره یې وو هغه باغوان له لړه هغه باغوان ورته ته وی زما کار ونه شو کال مې هسې تېر که دلته خپل وطن ته ځم هغه خو په ما توره راواړوله هغه ورته وی شپه وکړه که صنوبر باچا در پسې د ماسخوتنه راغی خو ټیک تاکیني سهار به ځې چې ماسخوتن شي نو وزیرانو ته وی یاره د دې خبره کې به د هغه سوداګر څه اصرار و بېادبي دي معافي او ورته وایه چې هغه پوه شوی نه دی او رای ولی مال یې راولی نو وزیران ورپسې راغلل باغوان ته وی مېلمه وي دا ما سره دی وی باچا وایي چې بس زه دوکه شوی ما دې خبره کې به راغر څه اصرار و مال یې راولی دا باغوان ورسره هم لړو دی یې بوتو نوکرانو ته وی داسې چل دی چې سپی راولی د سپي پنجره راوړی د ګل پنجره راوړی او بیا بار ځای دا سوداګر یې ځان سره کېنولی و سپی په پالنګ کې راوړه او ښځه یې وله په پنجره کې راوړه ګلو دا صنوبر باچا تغامونه یې وله راوړل او دي نوکران یې ټول بار کړه تغامونه یې وله راوړو سپي ته یې تغام کېښود او سپي د یو نه چک پک او ټپ ټپ او شړپ شړپ وایستل او بیا بل نه بل نه بل نه بیا یې وړل نو ګل ته یې په چټ کې د سپي جوټه واړوله نو صنوبر باچا وی سوداګره څه پوه شوي وی دومره پوه شوم چې سپی خوشحال دی او بني ادم ملال دی انسان ملال دی وګورې د سپي جوټه خوري دومره پوه شوم نور خو زه پوه نه شوم وی صنوبر وی سوداګره غوږ که ماته چې خبر دی کوم د ګل د زوري زیره زه او ګل به په پالنګ دواړه پراته وو لکه زیلې د پچی به وو چاپېره وی دا ګل چې ده دا ما په دومره سخته کړې ده چې زه ښکار له وتې وم صنوبر باچا وی چې ښکار له وتې ومه نو په یو ځنګل کې یو شاړ کویې و چې هغې ته زه تږې شوی وم ما بوکه ورښکته کړه په وزیرانو بوکه درنه شوه ما ورته وی چې کار راشی را بوکه پرېږده وی هغې وی چې مونږ دوه زنانه یو او تربورانو د جیداد دپاره دې کوی ته غورځولي یو او ړندي یو په سترګو مونږ د خدای لپاره بار کروره وی ما ورته وی چې یو یو بوکه کې کښېنئ وی چې دواړه مې رابار کړي یوه یوه وی ما ته وی چې دا د یو غواره او هغه پرې ځنګلي غواره سړي خواره غونته کې غواره سړی وجني خو چې هر یې غو کې سوټه وکړي هغه تاوده سوټه ته مونږ له راوړی او مونږ یې پرې سترګو پورې کړو نو زموږ نظر به راشي نو وی دي ما په ځنګل کې کېښولې وي زه لړم په ونه کې کېناستم چې غواره ووتې ځنګلي او هغې غوا سوټه وکړه لږه ترې مخکې شوه نو وي زه رالم تاوده سوټه مې دې ښځو له راوړه په سترګو مې وله پرېورې کړه نو وي د دې سترګو کې نظر راغی وی دې وی چې اوس په موږ سره ښار ته ځې زموږ د باچا لور دا بدله کوو ته چې د ګل تپوس وکړې نو په تا باندې به پلار د سوځېدو حکم وکړي نو یو قسم تیل دی چې موږ به وایو چې باچا تیل پیړو چې زر نه زر وسوځي نو یو قسم تیل دی چې موږ په تا واړو نو اور به بلیږي بامبړې به وي خو ته به نه سوځي نو باچا به دله لور درکړي زموږ د باچا لور دا ګل نوم دی نو چې زه دې زنانو بوتلم خپل ښار ته د ګل باچای ته نو یې تلې ښکار لوم د ګل باچای ته سوداګره بوتلم او چې ما د ګل د پلار تپوس وکړو چې ګل به راکوې نو دې پلار یې را باندې نه سوځېدو حکم وکړو چې دې وسوځوئ نو دا ښځې لړې یو قسم تیل یې راوړلو او یا باچا ته وی چې په دې تیل اړو چې ډېر زر نه زر وسوځي نو یا تیل تیمانې دوه په ما واړول پاخه شاکو او وی اوه شپې ورځې ورو په ما باندې سوداګره سوې نو مزه جمدې وم تې د لاندې نو هغه باچا ویارېد د ګل پلار چې دا خو زبرګ دی که لور نه ورکوم نو باچایي مې سوځي دی خو ونه سوځه اور
نو دا ګل ما په دې چل وکړه د دې پلار ما باندې اور بل کړو دا ګل ما دوره سخته وکړله نو یو ورځې دا سونو طبیلې ته لړم نو په یو آس باندې زیاته غوښه نه وه په د سیره وي سیسان مې وواړه کړه را جمع سیسانو راته وی شایې لیه باچایي دې رب د غمه که خالي کال وایو زموږ د سر پکې خطر دی که نه وایو راغلی مجل دی ما ویل تاسو ریشا ویلاو نه کوئ بچ به نه ځئ د غمونو د اندېره وی خدای دې خیر کړي سیسان به ریشا وایي سلوبر باچا به زیړ کړي لکه بیره وی سیسانو راته وی شایې علی باچایي دې رب د غمه که خالي هره شپه بیبي راځي استر ته بیایي خدای خبر دی چې پې کوم وطن پالي سیسان ولځي نه چې په لا خوالي چې ستا ښځه را او پاسونو ډېره سیاته سورلي کېږي خدای خبر دی چې په کوم وطن پالي نو هره شپه یو یو وس بیایي نو ډېره سورلي پې کېږي نو اسونه ماندري وی سیسانو ته مې هېڅ په خولې ونه وې تېنه رالم او په وجود مې پاتې نه شوه خوشحالي وی ما د کسته کړه خړخړ ځان مې اوده کو وی ما ځان بلې شپې له اوده کو د کسته او دا ګل پاسېده د ځان په سنبالي نو په کجل وې نری سترګې کړلې تورې شمله دار پټکې یې وو مشالي او زرزري لخته یې واغسته په لاس کې زما جامې وي چې ما وکتل دې ګل ته د بړستنې په وت کې مې ګل ته وکتل تا به وایي چې پټ مخ دی لږ څوارلس کلي تا به وایي چې د څوارلسو کالو هلک دی داسې ځان جوړ کو او په لرې تنبې لرې کړې بهر شوه او دې خو چې ګل صنوبر ودرې او لاسونو ته بیلې ته روانه شوه وي زه ورپسې غلی ځان مې کمربند کړه وي ورپسې راووتمه وي دې له سیسانو زین واچو پاس او دا پاس باندې سوره شوله له خیاله وي ما ویل که صنوبره پاس پوه سور شي ګل به پوه شي پرېږده واله نن د خپلو خپو نه سورلي نو دا پاس سوره را منډې وي د شپې شپره پخه شپره او زه ورپسې منډه وامه نو کله رو کله په منډه کله پرېوتی سوداګره د نوکر په مثالي وي د نوکر په شان مې منډې والې دي ښځې پسې چې تیاره به آس به رانه روکېده نو بیا به مې منډه واله چې آس به مې لاندې کړو په مزه به تلم او چې کنده به راله نو ټکره به مې وخوړه نو راپرې به وتم خو ما سره تلی و دا خپل سپی لالي یو بې حده مزل ما وکړه په شپه کې یو بنګله مخې له راله مشالي په یو ځنګل کې یو بنګله یو حال مخې له راغی وي ترېنه راووت یو بې شکله ځنګلي او دا ګلې په شنو لختو وواله وي ما پرې ګل ګزار نه وکړی وي یا زنګي په شنو لختو وواله ورته وی چې ولې دې ناوخته کو وي دې ورته وی چې نه اوږده کې دا غتیلي نو هغه وخت یې زه بللم په لولي نو دی په ټېل ټېله مخل ته ور دننه کړه وي زه مخل له ورسېدم په تنبو په وت کې ما کتل او په هغې کې زنګیان یو خال و په هغې کې زنګیان ناست وو کورسۍ لګېدلې وي دې ناچ شروع کړه ګډۍ شروع کړه دا د زنګیانو په باچا مینه وه او چې دا وګډې دا وګډې دا ستړې شوه نو د زنګیانو د باچا په اجولۍ کې پرېوتله او صنوبر وی په وجود مې پاتې نه شو خوشحالي نو سوداګره زه ورغشې شوم په شان د کابلي ور مې مات کو توره را سره وه وی چې سر به مې واوله زنګي نه نو وي سر به ترې الوته وی ټوله باچایي مې په یو شپه کې ختمه کړې وه د زنګیانو او ستړی شوی وم د برمه هم پرېوتی یو را باندې راغی دومبالي او د یو نه مې خپه په دې ځای کې وواله ګوډ رانه وتښتېده خپه تې پاتې شوه ګوډ رانه وتښتېد او ستړی شوی وم د برمه هم پرېوتی یو را باندې راغی دومبالیا باچا وی د یارې زورو توره زمانه مو غورځېده را زنګي نه مو غورځېده او یا زنګي ما صرف د لاندې کره پاسه پې پروت یم دم راکې نشته دی چې توره راواخلم اخوا تورې ته لاس کړم توره د ده نه هم پرېوتې را زما نه هم پرېوتې را نور مې ټول زنګیان وجلي دي وی دا ګل راله نو زما راخپې یې ورته راخ کړې نو زنګي را باندې را پاسه کړه زه یې د لاندې کړم زنګي ته زما خپې را لاندې راخ کړې نو زه دغه کړم لاندې کړم او ما سره تللی خپل سپی لالي وي چې راغوټه شه چې په دې پوه شي چې دا مالک مې اوس مري نو یې راغوټه شه زنګي د دې بد ځای نه ونیو زنګي وي ودرده او زما نه یې واړه او ما ترې واغېستله تورې بدلې وي د زنګي توره خوا کې پرته وه مې راواغېسته زنګي مې پرې مړ کړ وي ما ترې واغېستله تورې بدلي او دا مې پاس راسوره کړه ځان پسې او وینا مې وسته او د دې نه یو خدای خبر دی
یو زه خبر یم یو دا ګل خبر ده یو سپی خبر دی پنځم ته خبر شوي او یو اګوډ زنګي خبر دی او زه سوداګره خوره کباب کې نلی وي د خپل کیسه مې راته وکړه خو هغه زنګي چې ته کمې جینۍ رالېږلې هغه زنګي هغې سره دی په هغه ښار کې او په یو صندوق کې ساتي ته به داسې چل کوې چې هغه زنګي به وجنې تا ته به وایي چې تا را ګل صنوبر خبر راوړلی نو ته به ورته وایې چې آو ما راوړلی خو تا سره سالس دی ته را سالس د دې صندوق نه راوباسه او چې هغه پې خانه کوي چې دا د رښتیا دا خبر راوړلی که دروغ نو هغه زنګي به ګورې زما بال هغې یارې صنوبر ورته وي چې هغه زنګي به وجني نو ده ورته وي بلکل وي وي صنوبره په مثال د سوداګري ما د پوځونو مې شته لښکرې زغرې وي ستا په شان شهزاده یم سوداګر نه یم وي ما ځان هسې سوداګر جوړ کړی دی وي صنوبره ستا په شان شهزاده یم د پوځونو مې شته لښکرې زغرې او وي ځه زما یار او بس زه اوس ځمه دی را رخصت شو هغه سیمرغ راپورېسته هغه د هغې له راغې جادوګرې له هغه جادوګره سیمرغ ځان سره راسوره کړلی او د دلاره مې کور ته ډېرې شپې راغی هغه مارغه راورسو د شپې سویلی کور ته سویلی ورته وي خبر دې راوړه وي او خبر مې راوړو ای سار به نغاره کومه چې سار شه نغاره یې وکړله نو هغې ورته وي تا را ګل صنوبر خبر راوړلی دی د شهزاده ورته وي بس ما خبر راوړلی دی خو زه چې تا ته ووایم چې زما صنوبر باچا کې داسې چل کړی دی داسې چل مې کړی دی داسې راته کړي دي نو ته خو یقین نه کوې تا سره سالس دی سالس راوباسه ای ورته وي زه پخپله سالس یم وي نه سالس دی صندوق کې دی ستا را تخلان دی صندوق دی توره دې کې دی وي کونجانې باچا هم راغی باچا ورته وي چې ډېر شهزادګان دې مړه کړه دا لږ به کوې وي نه وي زه ګل صنوبر خبر نه دی راوړلی وی ما راوړلی دی وی سالس راوباسه چې ښه ناپې کوي چې زه کیسه کومه چې پې ښه نا کوي کونجانې هغې نه ورکولې زه باچا ته وي دا جرنده ماتومه دې کې سړی دی باچا ورته وي ماته یې که چې ماته یې کړه حقه ګوډ زنګي پکې و صنوبر باچا ته دې ځای خپه والې وه او چې راویسته په صندوق کې کېنوه د کیسه راواغسته نو هغه ورته وي شهزاده تا په ریښا کړی مزل دی وي ته ریښا او کاب ښار ته تللی او تا صحیح خبر راوړلی دی او دا شهزادګۍ تا ګټلې ده باچا ته وي دی صحیح وي او بس دا زنګي نه یې سر ووړه صنوبر باچا هغه کار یې وکړو ښه زنګي مړ کړو او دی وکړله چې پلار له یې راوستله باباجي وي درونو بدل ته اخلم وجنه مې هغه ورته وي که دا ته مړه کړي خو ستا رونه نه راځي د ښځو نه ورته لاندې ګوره سپک ورته ګوره ښځه بري خو سپک ورته ګوره بس ښځه یې مړه نه کړله او درونو بدل یې واغست